درنو کتونکو دفتر ته تللم هغه لوحه مې ولیدله پرې موشته د رهنمای معاملات امان الله هوتکي همداسې ناګهانه ورته راکوش شولم اوس به وګورم چې دې لوحې ته شاید څه دي دا د هغه امان الله هوتکي دفتر دی چې په ټولنیزو او نورو رسنیو کې په سیاسي بحثونو کې راڅرګندېږي او که د بل چا دفتر دی ناداره کم دی ور به شو را پیدا به کړو خبرې به ورسره وکړو ژوند به یې وسپړو او دې تر څنګ په زده کړو په کاروبار به وغږېږو ډېری کسان داس په دې نظر دي چې هوتکي صاحب خلکو ته دندې پیدا کړي د هغې په اړه به هم ورسره وغږېږو ورځو چې دا دفتر دی هماغه امان الله هوتکي دی که د بل چا دی راځئ سلام هوتکي صاحب ستړی مه شې وخت په خیر ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ وعلیکم سلام تاسو ته هم سلامونه خدای خیر درکړي چې تاسو په خیر راغلاست خیر اوسئ هوتکي صاحب د رهنما د تړلو بندولو لپاره راغلی که ستا خپل دفتر دی ډېری کسان تا د نامه څخه غلط استفاده کوي ته خبر نه یې دوی مزې چرچې کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او ټولو هېوادوالو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم ستاسو ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم خدای دې خیر درکړي ځوان یې خدای پاک توفیق درکړي چې الله په آینده کې تا او د ستا ملګري دواړه سره ډېرې شیانو سره به ولد سي ووینئ نو تا پوښتنه د رهنما په اړه کړې وه هو ما دا دفتر دې خپل دی که ته د تړلو دپاره راغلی ولا ګیلمنه مې یم ډېر ملګري او ځوانان شته رهنما مې یو شپږ اووه میاشتې کېږي چې خلاصه کړې ده ولې که څوک د قوالې دپاره هم راغلی بهرکوټ سرمایهدارانو کې نه د هرات نه د مزاري نه د جلال آباد نه د کابل چې یو سړی راغلی شروع د یو غټه معامله مو کړې ده دغه یو 50 روپۍ بیا تاسې واخلئ هېڅ خبره نه ده راځئ موږ به ښه په د اصولو برابر هم کړې وه یا تړلې مې نه ده نو ما خلاصه کړې ده د رهنما زما ده یا ستا خبره پر ځای ده او عجب پر ځای پوښتنه دې وکړه هغه پوښتنه یې دا وکړه ده چې زما فیسبوک پاڼې دي زما په نامه یې جوړې کړي دي زه یې وده نه لرم نه یوټوب لرم نه یو بل شی مې تر اوسه جوړ کړی نه مو بل شی جوړ کړی دا چې هر چا زما په نامه فیسبوک پاڼه و این و آن دا شیان جوړ کړي دي دا د هغوی کیسه ده زما سره مې هغه کوچناک د کور کې هغه کوچنی بچی را سره دی نو موږ یو هغه عکس مې پرې ایښی دی او که نه یې راجسي ولې ګوري فالوورز مې تقریبا 18,000 پخوانی ټویټر ایکس پاڼه اوسنۍ زما نه ده او دا په حقیقت را سره ومنئ خدای پاک زموږ ته په وجود آګاه دی چې دا زما نه ده نه زما د سیاست نمایندګي هم نه کوي زما د فکر نمایندګي هم نه کوي څوک چې پر دغه شیانې بې ادرسه باندې باور کوي اعتماد کوي نو هغه ما نه پېژني که نه زه د دغه فکر سړی نه یم زه یې چاته په ټوله زندګي کې به درته ووایم پوچه خوله نه کارومه چې وس مې کار وکړي چې هغه سړی هغونې پوچ نه وي کړی دغسې سپکه خبره او داسې بعضې خبرې زما ضمیر یې ماته اجازه نه راکوي چې زه ووایم د یو افغان د یو پښتانه په صفت باندې چې هسې خبره زه وکړم چې هغه په هغه کې دونې ګناه نه وي بل څه پکې وکړو نو دا چا زما په نامه ایکس پاڼه یا ټویټر پاڼه جوړه کړې ده هغه زما نه ده که زما وځي خپل پر پاڼه باندې ږدم سیاست سره څنګه پایپماني دې ورسره کړې که دواړه کارونه هم کوې رهنما تر څنګ سیاست سره ولا 3-4 ورځې مې دلته یو موجد صاحب مې درولی دی په رهنما کې موجد صاحب دی یو مې دا شبیر جان را سره دی یوه دانه یو بل یو دی یو دوه دانې مې نور داسې ورته درولي دي یو بل یو سپین ږیري سره م اوس په خبرو کې یم دوی کېږي زه نو ما هم څنګ ورته وخلی چای ورته خورم ودرې پوهېږي که ما ټول په خدای کې مخته وړی سم که مې وړلی سولی هېڅ ضرورت یې په خدای کو بس نو دغه دوه دانې داسې دي دا اوس د یوه موجر سره بله سره په خبرو کې یم ښه سړی دی په ما چې دا یو ورځ ویدلی دی هغه بل مې راوستلی دی هغه تقریبا د ډېره وخته پېژنم د کارامان صاحب هم ډېر ملګری سید احمد خان نومېږي سپین ږیری سړی دی په د جمهوریت په داخلو کې تقاعد سو نو هغه مې د اول ورځې څخه ما ورته ویل راسه د یو ناست دفتر مې جوړ کړی دی راځه چې ولاړ شو چې دی رهنما ده ما د ناست ځای دی نو دا مې جوړ کړی دی بس سره خو د بعضې دوستانو څخه دوستانه ګیله لرو د بعضې بااساسه خلکو څخه دوستانه ګیله لرو چې ورور دی وایي لاس نه نیسو انډیوال ته یو بل شی نه کوو یو بل څه نه کوو خدای دې مو وساتي بل مګر یو غواړم دغه چې راسي موږ وګورو چې موږ په کومه اندازه کې یو موږ چې هغه فکر یې څوک کوي چې په اقتصادي اندازه ګرای په دونې جګ نه دی خو غریبان هم نه یو غریبان هم نه یو و خیرات هم نه راباندې کېږي بس خیرات راباندې کېږي یا دون دې مو ملا نه مجبوره کوي مجبور هم نه یو دونې او خو دغه هم یو څه نومېږي مګر یو انډیوال دی راځه خو په دې کاروبار کې لوېدلی یم نو یو بااساسه خلک په د افغانستان په سطحه د اروپا په سطحه
یو کار دی مځکه یو پر بل خرڅي بل بل ته سودا کوي یو شی کې راځي یو بل ته لاس سره ورکو یو کار په مخ باندې یو کار په مخ وي ما نه واجب دی چې څنګه چې لنګره توخه چې ما دغه یو قواله د ته ونیسه پر اسلامي او پر شرعي اصولو مطابق که دغه یو 15 روپۍ یو بل چا ته تللې پروانه کې هغه ډېر وخت تېر کړی دی چې راسه تیم وخت ته به بیا هم یې ورکوم چې دا په اساسه خلک یعنې دا یو دوستانه ګیله ده چې هېڅ هېوادوال په دې کې ونه کړي چې ما د دې دپاره خلاصه کړې ده چې زه دلته بازار مې ګرم کړی دی یا زموږ د ناست ځای دی چې وکړه که نه د ستا په شمول ستا د ملګري په شمول هر څوک چې زموږ دغه حجره ده وروره په میټ ستا مسره یم ګایي وخت پیدا کېږي بس دغه مو چای وي دغه مو د ناستې ځای دی که یو شی وسو که نه د کریې پسې کې باقیان یو دولت کې څنګه د کار علاقه نه لري که څوک دنده نه درکوي څوک اوسني دولت کې علاقه لري که څوک دنده نه درکوي حقیقت چې په اوس سنه کې په دغه 23 څلوېښتم کلونو کې د حکومت سره علاقه نه لرم د حکومت سره خو شوق نوم نه دی شوق نوم نه دی دوی بیا راکوي یا بیا نه راکوي یا خو په د دوی قضاوت دی د دوی یا زما هم علاقه نشته چې دغه کوو خو یو علاقه مستغه ده چې د ولسونو د خلک چې زه دلته وینم دا خو تیار د بانډار ځای دی رهنما ده نو رهنما خو دغه ده چې از فکر خلک راځي یو 15 دقیقې او 10 دقیقې کښې نیت سره خبرې کوي نو دغه دی غوښتنه مې دا ده چې دا پیغام په شکل د اشکال حکومت ته ورسو دا مې غوښتنه ده د مختلفو د اساسي یوټیوب چینل دی او د نور دي رسنۍ دي معتبره رسنۍ په افغانستان کې نړیوالې رسنۍ دي د هغو د طریقه څخه د 15 کسو د طریقه د انډیوال د طرفه د ملګري د طرفه د سلام علیک د طرفه د مختلفو لارې کوشش دا دی چې میسیج ورسوم او مثبت میسیج ورسوم چې تر څو پورې هر حکومت چې ګټه ځینې واخلي راځي خدای مهربانه دی که یو وخت داسې شولو ګرده سره کښېنستلو حتما یو زیری وسو حکومت کې نه د کار علاقه نه لري حتما د کاروبار جوړ دی څومره کسان د کورونه وباسي څومره ورته راولي د یوه میاشت او یوه ورځ داسې ورځو کې ونې چې اوس خو بازار ګرم دی مرګن د رهنما یو سور غواړي هغه سور ته موږ ځان نسو اړولی صحیح دی که نه ځکه چې موږ نه پوهېږم ناولده یو او کاروبار مو نه دی کړی نو په ټوله زندګي مو د شخصي ژوند کاروبار چې پیدا شوی یم دا مې اول ځل دی شپږ میاشتې کې په ټوله زندګي کې یوازې دا کار نه چې نوم د تجارت کاروبار دی مخکې څه شی کول خیر هېڅ شکر د عزت په ځای باندې څه مځکه لرم هغه ډوډۍ موډۍ مې رسوي عرض کې جاري شته دلته حتما د هر چا سره کار وي رقم خلک راځي داسې خاطرات یې لري چې تا په ژوند باندې مثبت اغېزه کړې وي نو مرکز دی د افغانستان د یو هېواد مرکز دی بیا ډېر خلک دې وپېژني په شکل د اشکالو دې وپېژني صحیح دی که نه نو هر رقم خلک په مخه راځي هر رقم خلک په مخه راځي یو شی چې ما پشکې پیدا کوي دا زموږ داسې په هېوادوالو کې چې کښېني په عام خلک کې په فکري توګه سره جلا سوي دي ډېر خلک د دغه یووالي ته کار په کار دی او یوازې د یوه طریقه هم نه دی په کار چې موږ به دا ټول تر مدرسې باسو سمه وبیل ځکه چې پر هغه یوه لاره به که مداګده کړله دلته بعضې نور ضرورتونه هم دي مکتب څخه بیا انجینر راوځي د مکتب څخه بیا د سړک انجینر راوځي د مکتب د لارې څخه د مکتب د کوڅې څخه چې راوځي پیلوټ راوځي بل تخنیکار راوځي بل راوځي دا اسلامي دغه مدرسې او دا شان په دین باید هر څوک وکړو مګر راسئ ډېر په ابشاري په دې نورو شیانو مو وکړو چې دا دنیایي اسبابو سم راځئ کار سره واخلو دا چیش کېږي مکتب د مکتب له لارې کېږي زه هم راځي په هغې خوا باندې یو څه ولاړ شو مساویه نه ولاړ شو که مساویه نه وي فرض مثال مې درته ویله کوشش وکړو بلې وکړې بیا خدای نخواسته نور سوالونه پیدا نه شي نورې خبرې پیدا نه شي دغه هغه میسیجونه دي چې رسوم یې او دلته چې مې دا خلک لیدلي دي دغه خاطره مې ځینې لیدلې ده وکړې چې شکونه دي یو پر بل باندې په فکري توګه فکرونه ډېر جلا شوي دي دا استخباراتو کار کړی دي جنګو کار کړی دي حالات راغلي دي هوا راغلې ده دغه ځای چې سره وخلي په شکل د اشکالو دغسې دی پکې څه وخت خبره شو د رسنیو کې ته ډېر څرګندېږي
هغې په واسطه باندې دلته په کار کې مرسته درسره شوې یم د هغې ادرس څوک ته راځي رسنیو د ادرس چې دې لیدلی وي په سکرین باندې راشي چې تکیه صاحب ته ورشو و ډېر خلک راځي عام خلک یاده و د مینهوال دي و شناخته دي و یاران یې ما تا ته وویل د مختلفو ولایتو څخه د مختلفو ځایو څخه همداسې د بانډار خاطر راځي بانډار د خاطر راشي د بانډار راځي دم یو شی غوټه راخیستي د ځان سره عاید پیدا کول نه دي ډیره جوړه کړې چې یا بابا د جده پاره کم نه دي راخیستي چې نور بیا پر دې باندې به نور زموږ د سر په منزل کې به مو کوري هغه شی نشته خدای شاهد دی چې هغه شی نشته د ناستې ځای مو هم دی د ناستې تر څنګ مو بیا دغه یو کاروبار هم دی یوال د زمینه برابره کړې ده بل د سړک پر غاړه ورته کښېنستو راځئ په خدای دغه ټولنې ته یویشتمه پېړۍ د خپل اخلاص هم معلوم په تاریخ کې ورته پرېږدو چې وګوره دی وایم چې زه دغسې ولس ستا سره په خدای کښېنم هېڅ خبره نه ده او د بله طرفه چې ورته وګورې په دغسې ناستو کې حکومت ته مې څه وایي چې حکومت ته دی وایم زه ستا اطمینان ثابتوم د سړک پر سر غزې جانه دي زه خپله یو ښه ثبوت یم چې خلکو ته چې هغه چې دا نه چې زه قدرتمن یم یا سیاسي سړی یم یا تور یم یا بور یم خو افغان یم د دې وطن سړی یم ډېرو خلکو ډېرو دوستانو وپېژندلو په شکل د اشکال سره شناختې سو زه د ټولو څخه هېوادوالو څخه خصوصا د ځوانې ټولنې څخه که شرق دی که غرب دی که شمال دی که جنوب دی که مرکز دی د دې هېواد د ټولو څخه مننه کوم ویې پېژندلو راځي را سره کښېني پوښتنې کوي هغه مې یو کیسه راوړي زموږ د خوا مې یو کیسه اوري بس بانډار جوړي لکه د وچ ته راغلی دکي صاحب یو څو پوښتنې به وکړم لاندې پوښتنې په لاندو کې راته ځواب ډېر بې نه تشروم تا په یا یې درته ووایم نه پوه نه یم وایه رسمیت څنګه شو تا یو وخت کې خو ویلي وو چې چین ته یې سوری ورکړه که د دنیا په سیاسي لحاظ باندې وپوښې په سیاسي چوکاټ کې وپوښې اولنی چین و چې اسره کتابچه راخیستې وه رئیس الوزرات یې اسره کتابچه ونیول چې وروره دا در ونیسه موږ راغلو دا اولنی چین و نو زه وایم په تاریخ کې به دا ولیکل سي په سیاسي تاریخ کې به آینده نسلونو ته به دا پاته سي هغه به دا وګوري چې ولا د زړه اولنی چین چې دا کار یې وکړي مګر ځینې ګیلمن هم په خدای یم د چینایانو څخه په دې ګیلمنو ځینې چې دغه راغله سره نوکې راګرم سي ده څنګه ساړه را روان یاستې چې اوس دا یو مس عینک کې قرارداد نه کوي کلونه دي مس عینک دی څه وخت یې قرارداد دی یا پلا یو کنجاک ونیسي بیا بل ونیسي نوکې را چابک سي نوکې ګام را واخلئ دې خواته چینایانو ته مې دا غوښتنه ده نو شنو کې تلوار راوچې شوي د دې دپاره چې را داخل چې راځي راسي سره داخل شو تجارت چې را په مخه کوي یو بل بازي مازي یو مؤسسه چې را په مخه کوي راسه دلته وګوره سړی دغه زموږ هغه د زکندن شپې دي په شکل اشکالو ځکه چې غریبي راغلې ده تا که ومنو که نه ومنو غریبي راغلې ده په دې ملک غریبي راغلې ده بېچارګي راغلې ده فقر راغلی دی د بله طرفه څخه دنیا هم ډېر دې ته بیا دغه ورکوي څه نومېږي چې دلته 100% راغلی هغه یې اتیا ښي د 50% راغلی یو 99 درته ښي داسې چمنه دنیا مخته ده دلته موږ د یو نوي حالت سره راوتلي نو زما خواست دی دغسې چینایانو دا مؤسسو ته چې وروره اوس قدم راغټ کړه په دا رقم سلو قدم لکه ته چې روان یې مس عینک دی چې زه په شوبت کوڅه وایم مس عینک دی چینایان وروره دا کیسه جوړه شوه یوه بله پوښتنه د دې پوښتنې همدغه لاندې پوښتنه کې بله پوښتنه هم ده د ښځو د کار او د نجونې زده کړې مسله که معلومات شته که زړه په زړه ده نسي یاره ولا زه فکر کوم چې دا داسې یعنې د سړی وایي ډبره بنده ده زه فکر کوم چې دا اوږده ده دا کیسه داسې ژر یې نه بولم او ګټه به مو چې څونې فکري په سیاسي لحاظ وایم په شرعي لحاظ دوی علما دي هغه دوی په پوهېږي مګر په سیاسي لحاظ په یو دعوه کې زموږ حکومت اچولی دی د نړیوالو سره یې هم اچولی دی د ملت سره یې هم اچولی دی نو خدای دې خیر پېښوي خو زموږ غوښتنه پیشنهاد دا دی چې تعلیم ته زمینه مساعده سي کار ورته وشي زحمت ورته وشي طرحې ورته جوړې سي پلانونه ورته جوړ سي دا چې موږ پر دې ځای ولاړ یو تر اوسه چې بند یې کړه راځئ موږ هغه ځای ته تللي وایي چې کار څونې ورته وکړو موږ تر اوسه په راجعیت او غیر راجعیت سره بنده ده الله دې خیر پېښوي او د تېرې حکومت سیاسیون به څه رقم کړي مالته همدغسې ښه دي که باید نظر څه شی څه رقم شوی ولا هغه خلک چې وطن ته په درد خوري په شکل د اشکال
هغو سره باید یو لاره پیدا شي چاره نشته د دې وطن سړی دی که ورور دی که د کاکا زوی دی که هر عمل دی که په هر عمل اخته دی هر محتاجه دی سړی زما پسه د غاړې دی د دې وطن د غاړې دی د دې وطن د رهبرۍ د غاړې دی که مریض دی که لیونی دی که ګونګی دی پولیس وخته پاکول ترکیه به هم پاکوي دغسې به کوي اروپا به هم پاکوي اوس کله دوستم کله استاد عطا او کله وزیر اندرابي داخلي وزیر دا راښکاره شي بیرته ورک شي بیا راښکاره شي بیا ورک شي دغه ټول داسې وده حکومتونه تل مدام داسې چې حکومتونه راسي که نور سړی ولاړ شي په دې افریقا کې دا نور حکومتونه وګوري یا اوس دغه بل یو نظامي حکومت په برما کې چې دی یا مسلمانان چې هم ډېر په شهادت ورسول نه د برما شروع دغه وه دا نظامي حکومتونه یو بل سره نیسي شکلونه یې سره مختلف وي او هغه خلک چې مخالف وي هغه دغسې کېږي لکه هغه خو داسې لکه اوبو چخیسي یا پله سره وباسي ښکاره کړي بیا ډوب شي سره وباسي ښکاره شي بیا ډوب شي نو دا شی ستا په سیاست کې د تېر حکومت مشران د خلیلزاد څخه ډېر خفه دي او خلیلزاد به یې دوی نه ګیلهمن دی باندې څه روان دي څه کیسه ده ولا زه فکر کوم چې خلیلزاد یو ګیم جوړ کړي او ګیم یې وچلوي څه رقم ګیم یې داسې وچلوي چې هغه یو چا ته یو څه ویل بل چا ته بل څه ویل دا شی واضح کړی وای په هغو شپو کې ویلې وای چې امریکا وځي یا امریکا تصمیم نیولی دی یا ماته خوړلې ده په هر نامه چې ده یا دا وځي صحیح ده که نه دا وځي دلته پر دې جوړامت باندې یو کار شوی وای په هغه کې هم کېدلی ځکه چې موږ دغسې سره راټینګ نه کړي افغانان زه خو په دا جوړو جرګو کې و کیسو کې کوچنی را لوی شوی یم د وطن سړی یم پشکې کښېنستل دی پشکې را لوی شوی یم په دې شیانو کې چې دا خلک سره مجبوره نه کړي په شکل د اشکالو جوړه نه کېږي جوړه دغه وخته کېږي چې خلک مجبور وي چې مجبوریت یې ونه رسه په اول وخت کې که قومونه دي که انسانان دي که وطنونه دي نو نړیوالو کولی شولی چې دا خلک یې سره مجبوره کړي وای او دغسې یو حالت یې رسولی وای چې نن موږ دغه شی نه اړوېدلی چې جبهه مقاومت ته جبهه ازادي ته داعش یا بل وایي ټي ټي پي موږ بېچارهګان ټي ټي پي راپسې تړلې ده تاجکستان چش تړلی دی او ځانمرګ یې دلته په روسیه کې شروع کړي دي وروره دغسې شیان به م نه لیدولی موږ به م یو بلې خوا ته تللي وای نورې شیان ته به تللي بلې و نو دا هغه څه دي چې د ډېرو افغانانو به شاید په زړه وي خدای دې وکړي چې دې مطلب ته ورسېږو نو وبګورو چې څه کېږي د اوسني حالت څخه خوښ یې که څومره خوښ یې څومره نه یې خوښ زما اوسني حالت څخه د امنیت نګاه څخه عجبه ښه امنیت که څه هم دا مسؤلیت حکومت دی ښه حکومتونه به ښه امنیت راولي ښه حکومتونه ښه خدمات وړاندې کوي ښه حکومتونه ښه شان کوي ښه حکومتونه ښه باندې باید ولاړ شي او کوي او بل مسؤلیت لري خو د امنیت خوا څخه ښه دی مګر دا د زده کړو پر مسله باندې خدای دې وکړي د یو حل لاره ورته پیدا کړي بعضې دغه تفاهمات چې سره وایو خدای دې وکړي چې وجې ته دوی یو حل لاره پیدا کړي بل چې دغه بیرونی سیاست دی داخلي سیاست دی بین الافغاني خبرې یې بولي جرګه یې بولي وطنداري یې بولي اصلاحات یې بولي هر شی چې بولي د شریعت په نګاه خو دوی علما دي ځکه چې دوی عالمان دي محاکمان دي دوی په پوهېږي چې دغه بعضې ناخوالې ایسته کړي دا فقر ایسته کړي دا د نړۍ سره به په دغه سلسلو کې په دې کې دا ایسته کړي هغه مشان دي چې زموږ ورته پیشنهادونه دي مګر د امنیت د یو شان شکر چې راځي کابل کې د سړک پر سر ناست سړی امن دی او امنیت یو څو ورځې مخکې په بغلان ولایت کې سیلابونه راغلل یو کس په غالب ګومان چې بهر کې ژوند کوي داسې یو نظر لري په د ټویټر او د فیسبوک کې داسې یو څه ویل چې د کوشتپې د کانال یوه څنډه یا برخه یې ماته کړې په قصدي ډول او دا یې په بغلان راخوشي کړي او د کورونه یې وړي دي یعنې افغانانو ورته د سیلاب نوم ورکړی دا د کس ښه تحلیل دی که داسې یو نظر یې ورکړی ته څه وایې په دې برخه کې بارانونه چې کاشوپاش دي وروره د خدای خلک یې یوړه غاړې غرونه یې وړه توانه یې وړه او بیا داسې شی هم وایه ګوشتپا د خوشه کړه ورکه که دا شان باره سړي ته نورې فکرونه پیدا کوي چې موږ د داسې ټولنې سره مخ یو دا زموږ بلوب دغه ته هم رسېدلی دی اروپا ته هم رسېدلی دی دا هلته په نورو شیانو به هم پوهېږي نو د الله خیر پېښ وي په دې عمل کې انډیواله دغسې دی حکومتونو ته مې خواست دی امارات ته بیا خواست کوو چې راځئ د نن کار سبا ته نه پرېږدو
راځئ وګه راځئ کار شروع کړو سړی ولې ټوله دنیا په کار اخته ده بل شی نشي کېدای د اعتماد د جوړولو دپاره یو شی و د اعتماد څنګه کولی شو مشکل دې ځای کې دی چې بعضې وختونه د حکومتونه چې راشي هغه ځان داسې بولي چې زه چې کوم کار کوم د ملت ښېګڼه ده مګر زه بیا وایم چې حکومتونه چې کومه ښېګڼه یې بولي په بعضې ځای کې نقصانونه هم کړي دي راځئ تازه په فعلا کې وګورو چې څه شی غواړو د ملت مو څه شی غواړي هغه د اسلامي اصولو د افغاني دود و دستور مطابق یې ورسره موضوع حل و فصل کړو نو دا به تر هغه اروپایي ځوانه پورې د اقتصادونې اوږده کړه صحیح دی که نه پښتوپه ماته شوې بې په قصدي ډول ماته کړې وي دا وایي چې بیا شعر راغلی بیا خلک بغلاني اور ورکې بېرته بې تا کار ته راشو تا نه کورونه پکرا ورکوي او که خلک ته دندې هم پیدا کوي موږ ته معلومات راغلي وو چې تکي خلک دندې غواړي څوک دې په دنده کړي که نه کماسې ځکه تا شناخت زیاته یه ولا شناخت به مو زیات یو دوست به د یو انډیوال دپاره به مو یو څه کړي چې په وسه مو هغه مو څه کړي د کورو تر څنګ دندې هم پیدا کوي نه دا زما مسؤلیت نه دی ځکه چې دلته وکالت نشته نه وکالت شته نه د وکالت په نامه یو قانون شته او نه دلته داسې یو بل شی شته چې حرکات وکړي بس هغه شناخته یو هغه چاته چې ډېر هغه دولتي ځایونه یې په هغو کې موږ هم لاس نه پشکو خو څیک ورکوه دوی پوهېږي ملایان صاحبان چې حکومت پوهېږي داسې یو بل فکر ورته پیدا نه شي دا خلک بیا را داخل شو نو دا یو بعض داسې ځایونه چې سړی په پوهېږي چې ځای ثوابت شی دی بیا به یو چاته ویلي دي چې ورسې اساس د اصولو مطابق د یو مسلمان د یو افغان په صفت دا سړی ښه سړی دی مسلمان سړی دی زه پلار و نیکه و خاندان پیژنم درواغجن نه دی غلط نه دی حساب نه دی دغه سړی متقي که څه چې په اصولو برابرېږي کار ځینې وخت کنی زموږ خوا نه بدېږي ځکه چې څه شي حکومت دی خدای دې خیر درکړي بس موږ کوم مشکل نه لرو متقي صاحب د بحثو کې ډېر خاص تکیه کلامونه لري خلک په همدغه کلامونو د خوښۍ په زړه کې ځای نیولی دی دې ته په خپله آمادګي نیسي کار چې پیش آمد خوش آمد بس دا پیش آمد خوش آمد دا خیلی ترگرد دیگه یعنی آمادگی نورده لري یا دا خو انسانان دي چهره مخالف دي فکرونه مخالف دي دلیلونه مخالف دي د ژبې کش و پش مخالف دي صحیح دی که نه موږ هم همدغسې یو د دې وطن خلک یو د هغې حساب کوو هغه د کورو پوښتنه دې هم کړې او کورونه په کرایه ورکوي که دندې ورکوي زه به د موجد صاحب څخه پوښتنه وکړم د کورو په اړه مو پوښتنه درکړي والله که دوه راباندې مې یعنې په دې حساب داسې نه چې موږ ځان دونې غټ کړی دی یا دلې ته ناست ځکه چې د ده مسؤلیت یې میښ موجد صاحب دی ډېره مداخله نه کوم چې کومک مې ورسېږي یو کومک مې ورسوم که نور نه کېږي دوی بېچارهګان هم دا فکر کوي چې دی به نو په دې وطن کې شاید نور ملګري وي او داسې څوک پیدا شي چې یو سړی راشي یو چا هغه قواله په ولیکي داسې فکر به شاید دوی به هم کړي ته هم وایم یو بڼه هم وي ولا دغسې خلک چې وخت تکي صاحب باندې شوی هزار اخطار چې خوند درکړل شوی ځکه تا دغه بحثو کې د خبرې ډېرې نشداره دي لږ ټکان ورکوي خلکو ته که وخت خوشي کېدل او بندي کېدل خو شته ولا زه وایم په دنیا کې هر حکومت ځان ته یو قانون لري چې یو قانون لري داسې خبره چې کوي چې هغه د هغو حکومت د هغه د قوانینو یا د هغو بعضې نازولو د فکر سره برابره نه شي نو خوا به دی خامخا نو دا موږ ته چې وینو د ټول افغانستان یې په لاس کې دی استخبارات هم ځغلولي امیر بالمعروف هم ځغلولي یا بندي کړی لا نه یم خو نظامي محکمې هم ځغلولي الله سره کړي سره تخته کړي داسې کړي په ترشتګي یې کتلي دي دا کیسې سوي دي دا نو حکومتونه ځینې بیا ډېرې ګیلې کوله که شاپور حسنزی صاحب تاسو ګیله نه ده معلومه شوې په دې ټولنیزو وایم حکومت دی نو حکومت دی خو حکومت یې بولو حکومت دی نو موږ چې حکومت نو د حکومت خدا ښایسته نو د ده به ناخوښ ما به ویلی دغسې که نه خو موږ دا نه موږ شاته نورې پلپړې په خدای دې قسم په الله قسم د کې لرو هم چې یو د هغه نه که یو د هغه چې اورئ اورئ سربېرن هم نه یو چې بله ما یې د اوبو په سر تېر څه یا په دا ټولنې په اړه معلومات اخیستي دي ځان مې ستړی کړی دی زحمت مې ایستلی دی زیار باسم مطالعه کوم ځان ستړی کوم د سیمې په اړه معلومات کوم د مختلفو رسنیو ګورم زه بله تر ډېره پورې په تاریخ ډېره دغه کوم پاپ شاعري کوم تاریخ د شکل له اشکالو کوښښ کوم چې ښه تاریخ او په دې سره په څنګ کې سیاسي کتابونه وګورم
صحیح دي که نه؟ هغه حکومتونه چې اوږده پاته سوي دي، هغه حکومتونه چې ډېر وخت پاته سوي دي، صحیح که نه؟ او نتایج یې هلته وروسته ښه پاته سوي دي. بیا داسې نه دي سوي چې وروره خلک پسې زغلي چې ته د حکومت سړی وې، راګرځه وایه چیرې زغلې حکومت چا کړی دی. پرون حاکم نن په ټوپ، بله ورځ وزیر ده، بله ورځ په ټوپ، بله ورځ والي، بله ورځ په ټوپ. دا شیان چې په کښې کې دا مې ایسته کړي دي، دا مې نه دي کتلي. یعنې وایم دغسې شیان زه نه وایم چې دغسې شیان دې راشي. زه غواړم هغه کتابونه ووایم چې یو څه وي چې زموږ هغه سړی چې بیا په وطن کې پاته شو، پاته شي په انساني لحاظ عزت پر ځای پاته شي، په بشري لحاظ یې پاته شي. په اسلامي لحاظ خو حاکمان عالمان دي، دوی تر ما ښه په پوهېږي. راځئ سره تېر شو تر دې شیانو چې سره ونه زغمو. ډېرې خبرې مابین سره راغلي دي چې هغه ځای ته خبرې سره بوځو. نو زه وایم زه سیاسي کتابونه ډېر مطالعه کوم او ډېر کوښښ پر تاریخ کوم، تاریخ وګورم، ښه کتابونه ګورم. اوس مې دومره کتابونه را سره پراته دي چې راشي زه فکر نه کوم چې کوشنکاکه مازدا دې اوس هم ایسي. نور تحصیل کچې څومره زده کړې؟ لیسانس په کچه پاته سوی یم. څه شی دې لوستی لیسانس کې؟ حقوق مې ویلي دي او ډیپلوم مې نه دی اخیستی، اداره او ډیپلوماسي مې ویلې ده. خپل مسلک یې اوس هم بوخت یې؟ ولا په شکاخته وي څه وکړو، بېکاري دغسې ژوند تېرېږي. نو چې تېرېږي راځئ دغه مو خدای پاک دی دغه ما چاته خپل یو استعداد شی ورکړي. ای سړی کتاب مې کتلی دی، لږ مې کتلی دی، هغه خپل فکر نه، هغه معلومات او مفهوم مې ځینې اخیستی دی. څه چې مهم دی بلکل مفهوم ما اخیستی دی. دغه شی بس که نه وطني خلک یو 8 کاله کېږي کابل ته راغلي په کډه او روزګان د جراوت خلک هلته په جرګو مرکو کې راغړ سوي. پلار مو په دغه کې خپل په وخت سوي ده. ژبې دې څومره زده دي؟ ولا دغه پښتو خو مې هم ته وینې چې لغات مې کښته وپورته ځي، صحیح دی که نه؟ دغه ادبیات مې نه دي ویلي، دغه پاڅي سره مې یو ګزاره کولی شم، یو شپه ورسره تېروی شم. نور مې نو بل نه مې اردو یې زده، نه مې انګلیسي زده، دا شیان مې هم نه دي. په د سیاسینو کې چا سره ډېر روابط لري، ډېر ملګري دي څوک دي؟ ولا ډېری دي. مثلا کوي په د سیاسي مبصرین په د میزو کې در سره کېني حتماً ډېر کسان سمکنی صاحب دی، زازی صاحب دی، دغه دی جاوید مومن دی، سیال وردک دی، محمدی دی، زازی محمدی دی، محمدی زازی دی. بس دغه خلک دي. دادرا صاحب دی چې زموږ سپین ږیری مشر سړی دی، نه دادرا صاحب دی. عابد مولوي صاحب دی، مولوي عبدالرحمن عابد. بیا ډېر د کومې ملګری دی ډېر ټینګ روابط چې ورسره لري؟ ولا د جاوید مومند ځوان دی، فعال دی، ځوان دی. په دغه باندې تر ما په سن کشر دی، ډېر کشر دی. جاوید مومند بیا خیریه بنسټ دی، خدای دې خیر ورکړي. زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو سره ده، هېوادوالو څخه ده چې بهر کې دي که په داخل کې دي، چې د جاوید مومند د خیریه بنسټ سره کومک وکړي. ښه سړی دی، ځوان سړی دی. شاپور حسن زوی صاحب خبره د وخت یاده شوله، د هغې سره روابط نه لري؟ ولا ښه ټینګ سلام علیکم سره لرم، مګر یاد نه کړ په دوه کسانو کې. نو دی اوس نوی راغلی دی. دی مخکې موږ خو دلته پاته سوي وو، موږ خو دلته پاته سوي وو. نو دی خو بیا د دغه کمیسیون د لارې راغی نه و، نو راباندې ګران دی، جوړ سړی دی، ښه چټ پټ سړی دی، نوش جانجې سي. خبرې یې باسو پاړې سوی دا د خپل نظر دی. زه د هر چا نظر ته احترام لرم. دوی خپل نظر وایي، خپل معلومات دي، یا بل خپل وایي، یا بل خپل وایي. سړی خپل نظر دی، د هر چا نظر ته احترام لرم، د هر چا معلومات ته احترام لرم. خدای دې خیر ورکړي. وطن نو حسن زوی صاحب هم زموږ یار دی، انډیوال مې دی، د دې وطن سړی دی. بله خو دغه 20مه پېړۍ ده، دغه خلک دي، دغه مو سیاسون دي، دغه مو ملت دی. دغه کیسه شوه. د آخرې پوښتنې په توګه درنه یو پوښتنه مطرح کوم چې په اوسني حکومت د لوړپوړي او ټیټپوړي چارواکو کې کوم کس تا ته ډېر ګران دی او کوم کس خپل دریځ یې ساتلی دی، خلک یې په ځان باندې مات کړي دي؟ کوم څوک داسې؟ ولا چې رښتیا راڅخه وغواړې، خلک ستا خامخا سړي په زړه کې یو خاص ځای لري، سړي په فکر کې یو خاص ځای لري، خلک ته ډېر مهم وي، بلې یو ښه حساب یې پسې کې. مګر په کل کې چې راواخې اوس ملایان صاحبان دي، اسلامي نظام یې سره شروع کړی دی. صحیح ستونزې به وي، صحیح بعضې شیان دي چې هغه شیانو بیا نارې وخو چې دا شیان حل کړي. بلې راځئ 200 کاله بعده ته وګورو، 300 کاله بعده ته وګورو. یو خو هغه څه دي چې د الله حضور ته ورځو، بل هغه دی راځئ د خپل آینده نسلونو وو، قومونو وو، افغانانو ته وو، دې شیانو ته هم بعضې خبرې پرې نه ږدو.
چې هغه کیسه شي هغه نورې معاملې ځینې جوړ شي دغسې که نه دی نو دغسې خلک ستا ځای به هم مشکل لري مګر داسې خلک هم شته چې سړي باندې ښه نه لګېږي خاص خوند نه کوي دا انسانان ټول یا نه دغه صفت والا نوم اخلم نه دا بل نوم اخلم چهره د پر انسان دي کیفیتونه دي د یو چا چهره پر سړي ډېره ښه لګېږي فکر یې پر سړي ښه لګېږي دریځ یې پر سړي ښه لګېږي دغسې دی که نه داسې چې نه ووایه چې دریځ یې ښه وي یعنې خلک یې که د یو چا دریځ دی د یو چا فکر دی د یو چا حساب دی هغه بیا ښه نه در باندې لګېږي ښه نوم واخله چې دریځ یې ښه وي مثال بالا وایي سړي څخه یې پوښتنه وکړله ول د چا په مذهب یې ول باره ده ورته وویل شعر د خدای ول هغه ورته ویله ول زه چې هم سره خطا وتله صاحب دا پر بله ولاړ یې ول ده به ورته ویل ول ډېر مصر شوره خدای ډېر مذهبونه رامعلوم دي اوس هم ګوره چې کو ډېر اعلان پیغام دی او خاص پیغام اورو غوښتنه مې ده ستاسو د چینل له لارې څخه چې په دې هېواد کې خپل عظمت ونه بس فکر نه کوو چې موږ څوک وساکي یو او هر څوک چې مشرتوب کوي هر څوک چې د دې حکومت واک لري هغه دې آینده ته فکر وکړي د ځان آینده نه د دې هېواد د دې حساب د دې کتاب غیرتمند سړی به وي تکړه سړی به وي خوښ به یې ورکړی وي مګر راځئ 100 کاله بعد زموږ په اړه خلک څه وایي 200 کاله بعد څه وایي یو خو هغه دی چې د خدای حضور ته ورځو نو غوښتنه مې دا ده چې بعضې مسایل دي هغو ته ژر یې صدقې وکړي په هر رقم چې کېدلی شي او د دغسې یعنې بحرانو دپاره راځئ سره کښېنو راځئ خبره سره وکړو راځئ سره یو ځای شو ډېره مننه دغه مې پیغام دی او ټولو ځوانانو څخه غواړم دا چې وس مو رسېږي د افغانان بیخي پر هغه بېچارګۍ پر حالت باندې دي چې وس مو رسېږي که په داخل کې که په خارج کې چې کومک سره وکړي سړی رښتینی سړي د خولې خبره درته کومه درواغجن سړی هم نه دی په روزګان کې د ورځې یو چا مزدوري کوله ول ما ته راتله د خټو دپاره د ورځې په 50 افغانۍ مزدوري کوي سړی د ورځې 50 افغانۍ مزدورۍ ته ودرېدی او ستا په هېواد کې پیدا سو او یو رښتینی سړي وویل یو سم سړي وویل په کلي کې یا په وطن کې یا په بانډو کې دې ځای ته سړی ودرېدی نو لازم دا ده چې حکومتونه لاس په کار شي مخ ته ورسره ولاړ شي تکي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت راکړ مننه کوم ناروغ هم یې نو نور د وخت نه نیسو الله دې ژوندی لره دا خبره مې ځینې کاټوه د زړه په حقیقت کې هم دا اوس هم خولې را باندې روانې په خدای قسم ده دا 3 څلور ورځې کېږي مریض یم تبه مې په ډېره بخښنه ګوره چې دا داسې الله باللاس ولوم سره دغه درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې له موږ سره ملتیا وکړه او د تکي صاحب خبرې مو اورېدلې تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم ښه وخت